د کورنیو چارو وزارت په لومړي ځل داسې یو مرکز پرانیست چې په لنډه موده کې به د دې مرکز له لارې د مراجعینو عرایضو او ستونزو ته رسیدنه وشي. د عامه خدمتونو مرکز د پرمختللو وسایلو په درلودو سره په درې برخو کې لکه مرسته او معلومات، د معلوماتو ثبت او مراسلات او د عرایضو اجرایي څانګه چې د 70 تنه ښځینه کارکوونکو لخوا مدیریت کیږي جوړ شوی. د لومړۍ برخې کارکوونکي د مرستې ترڅنګ د مراجعینو عریضې څیړي چې په دغه وزارت پورې اړه لري او کنه. په هغه صورت کې چې د کورنیو چارو وزارت پورې اړه ولري، مراجعه کوونکي ته د نوبت ټکټ ورکول کیږي او دویمې څانګې لوی صالون ته ورته لارښوونه کیږي. په دویمه څانګه کې مراجعین خپل نوبت ته په تمه پاتې کیږي. کله چې نوبت یې ورسیږي نو کارکوونکي مکلف دي چې ټول اسنادونه د څېړنې په موخه اطلاعاتي دستګاه کې ثبت کړي او بیا مراجعه کوونکي ته د دویم ځل راتګ نیټه څرګندیږي چې کله خپل اسناد بیرته ترلاسه کولی شي. تر دې وروسته د دوی اسنادونه درېیمې څانګې ته چې د کورنیو چارو وزارت د ټولو ادارو اجرایي کارکوونکي پکې شتون لري ورکول کیږي. دغه کارکوونکي د مراجعینو ستونزې او عریضې په اړوندو ادارو کې تر کار لاندې نیسي او تر بشپړېدو وروسته یې بیرته د لومړۍ څانګې کارکوونکو ته سپاري. درانه مراجعین کولی شي خپل اسنادونه په څو لنډو ورځو کې بیرته له همدې مرکز څخه لاسته راوړي. ساخت این مرکز 7 ماه طول کشید که همزمان 500 تن می تواند از خدمات آن مستفید شوند. این مرکز توانسته است تمامی درخواست‌های مراجعین محترم که 57 نوع بوده را به 26 فرم کاتگوری کند که از این میان تا حال فقط 3 فرم جواز اسلحه، جواز موتر زرهی و عدم مسئولیت جرمی را به دسترس مراجعین محترم قرار دهد. متقاضیان نیز می توانند از طریق سایت وزارت امور داخله به گونه آنلاین این فرم ها را به دست آورند. تقاضای ما از هموطنان عزیز ما است که بعد از این با خاطر آرام و بدون هیچ و نوع تشویش می توانند به وزارت داخله تشریف بیارن و کارشان به اسرع وقت انجام میشه ان شاء الله. به عنوان مثال یک مثال میگم که قبلا کسایی که درخواست جواز اسلحه یا وسایط زیره‌ای میکردن، اینا یک پروسه بسیار طولانی را مجبور بودن طی بکنن. شماری از متقاضیانی که قبل از این برای رسیدگی به مشکلاتشان روزها را در وزارت امور داخله سرگردان می بودند، از افتتاح آن استقبال کرده و می گویند پس از این مشکلاتشان در این وزارت به خوبی حل خواهد شد. بسیار خوش هستم که چنین مرکز آماده شده که مردم میتونه بسیار کار خود به سادگی خلاص کنه و در سابق بسیار جنجال داشت و حال بسیار راحت شده مردم. دوستایی که میخوان کارت وسایط زیره‌ای بگیرن، اسلحه بگیرن و کسایی که خارج میرن اینجا مراجعه میکنن، فرمایشان طی مراحل میشه، میان در بخش بایومتریک همون پروسیجر کاری خود سرشان تکمیل میکنن، دوباره به زودترین فرصت برشان ورقشان داده میشه